بسم الله الرحمن الرحيم. قال وی الله رب العالمین یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورک دویتا باسمائهم پنومنو دغه سيزونو بانی فلما فسرکلا انبئهم چې خبري ورکو هغویتا باسمائهم پنومنو دغه سيزونو بانی او دغه ففیدو قال نو وی الله الم اقل لكم آیا ما نوویل تاسو ته انی اعلم چې بشک ز خفوه کما غیب السماوات والارض فغیب د اسمانونو د زمکی واعلم خفوه کما ما په هغه سبانی تبدونا چې تاسو ښکارا کوي وما په هغه سبانی کنتم تکتمون چې تاسو پټوي. وسو پرونی آیات کې د ملائکو هغه عجز او کمزورتیا الله رب العالمین ښکارا کړله. نن د آدم علیه السلام هغه حیثیت و تخکارا کوي او په ذریعه د علم او د هغه په خوله باندې په خپل و تخکارا کوي. نو الله رب العالمین آدم علیه السلام ته په خپل وینا وکړه چې اے آدم انبئهم خبر ورکړه دوی ته باسمائهم په نومونو د پیدو د دغه سيزونو باندې. نو دې ځکه یو خبره ده چې الله رب العالمین آدم علیه السلام ته وی چې انبئهم باسمائهم خبر ورکا دوی ته پرونه هغه ته ویلو انبئونی خبر راکې ماتا یعنی ما ته وای الله رب العالمین ته پته و چې هغه ل نو ورزي او د آدم علیه السلام له تعلیم ورکړو نه الله ته پته و چې دل ورزي نه الله رب العالمین وتوي انبئهم باسمائهم خبر ورکړه په نومونو په پیدو د دغه سيزونو باندې دوی ته یعنی ملائکه ته خبر ورکړه. نو فلما فسرکلا انبئهم چې خبر ورکوي دوی ته باسمائهم په نومونو د هغه سيزونو باندې. نو په دې کې نومونه هم دی او د دې پیدې هم دی. آدم علیه السلام باندې چې کله د دنیا سيزونه پیش کړي شول او په ملائکه نو آدم علیه السلام ته ویل شو چې د خبر ورکا. نو آدم علیه السلام ته چې بسمسی خودلې شو نه به دا سمسی دا او د دې دا کار دی دا کټوي دا او د دې دا کار دی او بچ دینو دا کار کوي. د دنیا څومره سيزونه چې دي چې په هغه پیښ شو نو دا هغه ته نومم پته وا د استعمال او د پیدې چې دینو هم وته پته وا. نو کله چې دا کار وشو نو ملائکه ته په دې سره پته ولګیدل. نو بیا الله رب العالمین دی ملائکه ته وی قال وی وتعالى الم اقل لكم ایا ما تاسو ته نو ویلی. نو کله کله دا استفهام چې دا د پاره د تاکید یعنی ما تاسو ته ویلی او دا خبره مې دته کړي و دي سي کله کله دا مشر سړی کشر ته وی ما د ویلی چې دا کار کې خو ګورې نتیجه به دي سي. نو الم اقل لكم ایا ما تاسو ته نو ویلی انی اعلم چې بشک ز خپوه گما اعلم یا صيغه د اسم تفضیل لا چې یعنی ز ډیر خپوه گما مبالغه د پکې یا چې دنو دا د متکلم صيغه د واحد متکلم انی اعلم چې یعنی الله رب العالمین وای چې ز په گما غیب السماوات والارض په غیب د اسمانونو او د زمکی یعنی په اسمان کې هم ډیر خبرې دي چې هغه د غایب دی او هغه ملائکه ته پته نشته دی او په زمکه کې هم ډیر خبرې دي چې هغه وتم پته نشته دی. الله رب العالمین سره صرف د غیب او علم دی ځکه ملائکه ته وایي چې په غیب د اسمانونو د زمکه چې دینو په دې باندې زخه پوهېږم د الله رب العالمین علاوه په غیب د اسمانونو د زمکو باندې هیڅ څوک نه پوهېږي. څوک چې پوهېږي نو دومره پوهېږي چې څومره الله رب العالمین غوښتي ده او څومره علم ورکړی دی. واعلم زخه پوهېږم ما په هغې څه تبدونه چې تاسو ظاهروئ. نو دلته عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی چې ما تبدون نه مراد ملائک دي چې یعنی دا تاسو څه ظاهروي او دا تاسو کوم خبره د انسانانو بارکه وکړه نو په دې باندې هم ز پوهېږم او ما کنتم تکتمون او دا تاسو چې څه پټوي. نو دا شیطان چې دی نو دا ابلیس دا هم برو د ملائکو سره یو ځای به ګرځېدو په هغه یو حالت کې نو د پزله کې خپل یو تکبر د آدم علیه السلام ته به قتل چې ګوره دا د خاوري جوړ دی په دکې سوري زیات دي دا به دوکه کېږي په اسانه باندې داسې غونته کې سوچونه به کول په زړه کې یو تکبر چې ګوره زه د اور نه پیدا یم او دا نو وما کنتم تکتمون کې اشاره ده ابلیس هغه تکبر ته د ملائکو هغه وینا ظاهره
او د ابلیس دا وینا پټه چې دی نو دا دقه ښکاره کوي. نو الله ورته وایي چې واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. او بله خبره پکې دا هم ده چې الله رب العالمین د هر چا په ظاهرولو باندې چې څوک څه ظاهروي او که څوک پټوي نو په دې ظاهره باندې هم پوهی او په دې پټه باندې هم. یا کله یوه خبره خلک ظاهروي او یا پټوي، یا یوه خبره بعضې علماو لیکلې ده، هغه دا لیکلې ده چې د ملایکو په دې زړه کې چې دی نو په دې سره حسد و د انسانانو سره چې اوس دوی ته ولې داسې مقام میلاویږي. خو دا خبره چې دی نو دا غلطه ده، ځکه چې ملایک د هغوی باره کې لږ تفصیل چې دی هغه تیر شو. نو ملایک داسې مخلوق دی چې په هغوی کې ګند او په هغوی کې ګناهونه او دا خبره پکې نشته دی. دا کومه خبره چې ظاهرول هم دقه خبره و چې استفسار او ځان یې پوهه کو د الله رب العالمین د عبادت سره هغوی څه قسمه نافرماني چې دی نو هغه نشي برداشت کولی. نو خبره دسی نه ده. یا دویمه خبره دا کیږي چې ملایکو یوه خبره خو دا ظاهره وکړه چې قرآن کې تیره شول، او دویمه خبره چې موږ ورسر کړې وه هغه دا وه چې د ملایکو داسې ویلي و مخکې چې الله رب العالمین زمونږ نه بهتر مخلوق او زمونږ نه پوهه مخلوق چې دی هغه بل نه پیدا کوي. یعنی موږ ډېر بهتر یو او ډېر پوهه مخلوق یو، ډېر علم والا یو. نو دغه خبره چې دن وای دای څه دی وما کنتم تکتمون دی، تکتمون کې اشاره د خبرې طرف ته ده. خو په دې کې اصل خبره چې کومه ده نو دغه د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه والا ده. دغه تفسیر ډیر زیات ښه تفسیر ښکاري چې ما تبدون کې اشاره د ملایکو ته، وما کنتم تکتمون کې اشاره چې دنو دا ابلیس ته ده، ځکه چې په دغه وخت کې دوی په یو ځای باندې اوسېدل او په یو ځای جماعتو نو حکم ورته هم یو ځای کېدلو. واذ قلنا او هر کله چې ووې مونږه للملائکة ملائکو ته اسجدو سجده وکئ لآدم آدم علیه السلام ته فسجدو نو پس دوی سجده وکړل الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړل، ابا انکار یې وکړو، واستکبر او تکبر یې وکړو، وکان من الکافرین او و دی دا کافرانو نه. نو اوس الله رب العالمین د ابلیس هغه وجه هم ذکر کوي. الله رب العالمین وایي چې مونږ ووې د ملایکو ته، د ملایکو ته مو اذ قلنا للملائکة اسجدوا، ملایکو ته وینا وکړل چې تاسو سجده وکئ. نو کوم ملایکو سجده کړي؟ ځمکې والا یا اسمان والا یا څومره؟ نو ټولو ملایکو ته د سجدې حکم او ټولو ملایکو سجده کړي ده. د قرآن نه داسې معلومیږي د نورو ځایونو نه. نو ټولو ملایکو چې دی هغوی څه وکړل؟ سجده یې وکړل. په دې ټیم کې د ابلیس چې دی نو دی هم د ملایکو په جماعت کې شامل و، خو دا د ملایکو نه دی. نو د چې کم دی انکار وکړلو. نو کله چې ملایکو ته حکم و نو د ته هم حکم و، یعنی ټول جماعت ته حکم و چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. اوس دلته کې دا سجده چې دی نو په دې کې یوه خبره دا ده چې آدم علیه السلام ته دا سجده په کم وخت کې شوې ده؟ کله چې آدم علیه السلام کې روح وفکلی شو، ونفخت فیه من روحی، یعنی چې کله الله رب العالمین وایي چې مونږ په هغه کې روح وفکلو، سوره حجر کې دا آیاتونه دي. نو په دې ځای کې هغه ته ډایرکټ ملائک چې دی په سجده باندې پرېوتل. یعنی مراد دی دا علی مفسرین چې کله دا مخکې الله رب العالمین دا حکم کړی و چې څنګه په هغه کې روح وپکلی شو، هغه د انسان په حالت کې شو، ژوندی شو، نو ملایکو ورته سجده کړي ده. یو قول پکې دا دی چې یعنی مخکې د دې نه چې د اسماو د علم د اظهار د شوی دی. او دویم قول پکې داسې دی چې نه، دا کار چې شوی دی نو دا وروسته شوی دی. الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کو، په هغه کې روح وپکلو، د هغې نه بعد هغې د ځمکو د څیزونو علم یې وله ورکړلو، د څیزونو دا نومونه یې ورته وښودل او بیا په ملایکو پیش کړله. بیا آدم علیه السلام چې کله د دې جواب ورکړو د هغې نه بعد یې ملایکو ته وویل چې تاسو ورته سجده وکئ. نو د قرآن کریم د نورو ځایونو نه داسې معلومیږي. نو دا دوه تفسیرونه په دې کې دي. درېیمه خبره په دې کې دا ده چې دا آدم علیه السلام خو د الله رب العالمین مخلوق دی، نو دته ولې سجده وشول؟ سجده ورته ولې وشول؟ دې کې دا سوال چې دی نو هغه واقع کېږي چې آدم علیه السلام ته سجده ولې وشول، حالانکې د الله نه علاوه بل چا ته سجده نشته دی. نو په دې ځای کې څو خبرې د هغې په جواب کې علما کرامو کړي دي، مفسرینو دا ذکر کړي دي. نو یو قول پکې دا دی چې دا سجده چې ونو دا په اصل کې الله رب العالمین ته وا، خو په طرف د آدم علیه السلام و.
لکه د هغې دپاره مثال ورکړی چې مونږ دا سجده کوو نو دا الله ته کوو خو په طرف د قبلې کوو قبلې ته مخ کوو که نه نو وایي چې دغه شان آدم علیه السلام طرف ته وه او نوره سجده چې دی دا په اصل کې چاته وه الله رب العالمین ته وه یو قول پکې دا دی دویم قول په دې کې دا دی چې دا سجده چې ده نو دا انحنا ورته وایي یعنې سر ټیټولو دا د عبادت داسې سجده نه وه لکه دا مونږ چې کوو بلکې دا څه شی دی په دې کې سر ټیټولو د تعظیم سجده وه او دا د سجده نه وه په هغې وخت کې دا سجده چې دی دا مخکې جایز وه زمونږ په امت کې ناجایز ده خو دویم قول پکې دا دی دریم قول پکې داسې هم کېږي چې دا سجده چې ده نو دا د تحیې یعنې د سلام او د شکر سجده وه د ملایکو او د تعظیم او د اکرام د آدم علیه السلام وه چې آدم علیه السلام پیدا کړی شو نو په دې باندې دوی شکر ادا کو وجه دادا چې په دې باندې د کله آدم علیه السلام په ځمکه کې او د بچی په ځمکه کې نو عبادت ته الله رب العالمین بکیږي او د عالم چې دی دا به قایم یو تر قیامت پورې ملائکو ته هم یو سهولت میلاو شو نو د هغوی دپاره هم رحمت دی خو څلورم قول پکې داسې دی چې الله رب العالمین وایي چې دا سجده چې دی نو الله واضح حکم کړی دی چې واذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم الله ویلی دی چې آدم ته سجده وکړي نو دا معرفه سجده ده خو او ده هم آدم علیه السلام ته خو دا سجده د عبادت نه ده او حکم چې دی په دې باندې الله رب العالمین کړی نو چې الله په حکم وکړي خو عبادت بیا د چا خو د الله رب العالمین یې که نه لکه په دې ډېرو عباداتو کې خلک ګوتې وایي نو ګوره دا دونه لوی عبادت دی خو چې حکم د الله دی نو دا به دغه شان ګڼلی کېږي اگر چې دا سجده آدم علیه السلام ته وه خو دا د عبادت سجده نه وه د الله رب العالمین دا حکم سجده وه او آدم علیه السلام طرف ته شوي ده او په دې ځای کې شیطان چې دی هغه انکار کړی نو اوس بعضې خلک داسې هم وایي چې د ابلیس انکار د دې نه کړی چې د الله نه علاوه بل چا ته سجده وکړم یا د ادب د وجې نه دا کار کړی دی چې د الله نه علاوه بل چا ته زه سجده نشم کولی ټیم مختصر دی خو دومره دا چې ګوره قرآن ووایي چې ابا انکار یې وکړو نو هغه انکار کړی دی نو انکار د ادب د وجې نه انکار خو د ادب د وجې نه او دویم وجه ول الله ظاهره کړې ده واستکبر او تکبر وکړو د مخکې نه د په زړه کې دا تکبر وای د آدم علیه السلام د بوټۍ ته چې به وکتل ای به چې په زړه کې به رالل چې دا ماته ډېر اسان دی په دوکه کولو کې دا به ورته داسې سپک ښکاره شو چې د خټې نه جوړ دی نو دا تکبر په زړه کې و نو وکانه من الکافرین وکانه چې دی د دې یو معنی دا کېږي چې وکانه او و دی یعنی چې دی د مخکې نه کافر و د مخکې نه د په زړه کې دا کفر او دا خبره پرته وه یا وایي چې وکانه په معنا د وساره باندې دی چې وګرځېدو دی من الکافرین د کافرانو نه نو وکانه من الکافرین او و دی د کافرانو نه کله کله یو بنده ډېر نیک او په نیکۍ باندې مشهوري په یو نیک نوم باندې کار کوي او اخره کې ګمراه شي خلک وګوره پلان کې داسې شو نو دا اکثر الله رب العالمین ته د زړه هغه بیماري معلومه یو دی الله رب العالمین ته صحیح رجوع نه کوي نو اخره کې څه شي د دغه کفر او گمراهی چې دغه ټولې دنیا تم ظاهر شي په د باندې یو لوی حجت چې دی تمام شي الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق را نصیب صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد